دوستانو سلامونه. پخوا چې به مو کله پی ډي اف او یا هم همداسې ډاکومنټس دا به مو چې سره کمباین کولی، یعنی یو لیست به مو جوړاو. هغه لپاره به موږ له مختلفه مشکلاتو سره مخ خو اوس ډېره اسانه شوې ده. پلی سټور کې بعضې برنامې راوتي دي. برنامې خو ډېرې دي، خو دغه پی ډي اف مارچ زه به تاسو ته په پلی سټور کې هم ښیم. پی ډي اف مارچ کمباین پی ډي اف دغه برنامه چې تاسو یې دا به تاسو ځان سره انسټال کړئ. نو زه په اوپن باندې کلیک کوم. اوپن باندې چې مې کلیک وکړل ته تاسو یې کله چې دا برنامه خلاصوي تاسو مارچ پی ډي اف، نو که غوښتل مو چې پی ډي اف فایلونه هغه کوي تاسو مارچ کوئ. تاسو به په دې ځای باندې کلیک وکړئ. هغه نه وروسته بیا به پلس علامې باندې چې مو کلیک وکړ، نو هر ځای کې چې هغه پی ډي اف نو که په موبایل په حافظه کې نو بیا خو تاسو فایلز فرام ډیوایس په دې به کلیک وکړئ. کلیک چې مو وکړ نو دلته به تاسو هر ځای کې چې تاسو به اول هغه پی ډي اف پیدا کړئ، اما ډاکومنټ چې مو پیدا کړ. اوس مثلا دغه پی ډي اف د سکیجول په دې به زه کلیک وکړم. کلیک چې مې وکړ نو همداسې کلیک چې مې وکړ هر څو پی ډي اف چې تاسو غوښتل چې په لیست شکل کې یا یو بل سره اټاچ وي، اما په یو فایل کې په یو پی ډي اف کې، نو تاسو بیا ول انتخاب کړئ. ما فعلا 2 دانې کړې. کله چې انتخاب کړئ دا ډول به دغلته راشي. تاسو دغه ځای کې ګورئ تاسو 2 دانې راغلي. تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کلیک چې مو وکړ نو دلته هر نوم چې تاسو ورکوو د اسانۍ لپاره، مثلا زه نوم ورکوم سکیجول چې مرته هر نوم چې بیا تاسو ورکوو چې تاسو بیا اسانۍ سره په هغه نامه باندې پیدا کړئ، نوم به تاسو یې نو چوز ایمیج کمپریشن لیول. نو تاسو څومره غواړئ مثلا د دې سایز کم شي کمپریشن، نو هر څومره چې هغه کو مثلا تاسو به انتخاب کړئ لو ډیر کم مثلا او که میډیم های. نو فعلا زه لو کې کوم چې ډیره کوالټي هغه نشي. کله چې مې هغه کاغه نه وروسته به په مارچ پی ډي اف باندې کلیک کوم. مارچ پی ډي اف باندې چې مې کلیک وکړل تاسو لیدل شي سکیجول په نامه باندې هغه شو. هغه نه وروسته هر ځای کې چې تاسو مثلا زه غواړم ریډمی کې اوس مثلا په دغه ډاکومنټس فولډر کې دا سیو شي، نو تاسو چې هر فولډر کې وخته تاسو به هغه فولډر انتخاب کړئ. انتخاب نه وروسته په سیو باندې کلیک وکړئ. سیو نه وروسته ګورئ تاسو ګورئ تاسو دغه هغه نه 2 کوم پی ډي اف چې مې هغه کړی وي هغه دلته شوي دي. نو تاسو هم کولی شئ خپل پی ډي اف هغه یا همداسې کوم نور ډاکومنټ چې تاسو یې مارچ کړئ یا کمباین کړئ یو ځای کړئ د لیست شکل ترې جوړ کړئ. نو دا د نن ویډیو که خوښه شوي مو وي در سره لایک کړئ. که کوم نظر یا پوښتنه لرئ موږ سره د کمنټ لارې شریک کړئ. که چینل مو تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی در سره سبسکرایب یې کړئ چې په راتلونکي کې هم همداسې نورې معلوماتي ویډیوګانې در سره شریک کړم. نو تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربانه رب سپارم. خوښ او ودان اوسئ.